کزان کال ګوره کزان ښکاره کي که نه فرض مثال د ده په ښکاره کولو کې افغانستان ترقي کوي نړیوال مو په رسمیت شک پرته زه به خپل مشر وپېژنم زه به دا وپېژنم چې دا زما مشر ده ګوره اشرف غني کرزي د تیر نظام ټولو چارواکو مخونه لوڅو کابل کې به روزانه درز غپو نو زه څه کوم دغسې لوڅ مخسې زما حیا پکې خوندي نه وي دا درد غرب چا کوه تاسو کوه نور چا کوه دا بمبار دا F-16 دا د بمونو مور دا لکس هیبت الله شیخ سره دا شل کاله دلته دا یو نیم لک فوز د امریکا چې راغلی و بمبارونه یې کوه چاپي یې اچولې نو دا خو زه نه وم که نه خو ډرون به و کیسې به مادر اف بم به خدای دې غرق کړه په دې چاره زنبق باندې چاره زنبق د یادېږي د قندوز مدرسه د نه یادېږي چاره زنبق د یادېږي هرات 4,000 کسان د نه یادېږي خلیفه صاحب ورغله یو ماشوم ته هغه امر ګوره زه درته یوه خبره کوم جنګ مو ختم کړ د ما امیر که مخ نه لوڅوي په ولایتونو سفرونه کوي اشرف غني له کابل نه نسو وتلی مخ لوڅول یو مخ لوڅول دي یو په رسنیو کې راتلل دي علاقه نه لري رسنیو سره اما له هراته تر تورخمه په یو دسخط 10 وزیران والیان ولسوالان بدلیږي را بدلیږي خپل اشرف غني اعتراف وکړه چې هیبت الله شیخ صاحب یو ځواکمن سړی ده په افغانستان کې ملا عمر یو ځواکمن سړی و خو دا نه و که نه خپله درې کاله مړ و 3 کاله وروسته معلومات شو چې د په نامه دا غم ګوره دا غم د تاسو قمقلي ده چې له قبر نه فرمانونه در باندې صادرېدل تاسو دې که خاندي اوس مې ومنلې دغسې پاکې خبرې وکړه په دې ولس باندې نه ده یو ځلې 3 کاله یو مړي حکومت کړی او نن پې یو بل مړی هغه هم نشته وجود نه لري یو پیری د خلکو مونږ ته امنیت مونږ ته سوله مونږ ته ازادي دا مهمه دي دا نه دي مهمه چې د ما اشرف غني د آریانا سعید سره پارک کې کانسرت ونیسي او زه د په اور کې کبابېږم زما والیان د شرابونه خوري د ما په کور د چاپیل ویږي زه دغسې لوڅ مخ څه کوم هغه والیان یعنې په نړۍ کې لکه نړۍ کې شیخ هیبت الله غوندې ځواکمن رهبر ته ماته راوښیه چې په یو شړک کې په میاس کې وزیران اخوا دخوا کې وزیر ولسوال کې ولسوال وزیر کې راویښه په دې ګاونډ کې چې کوم ظلم او وحشت روان دی د پښتنو سره ولې پې غږ نه اوچتوي خو ځواکمن ګوره خبرې ته غوږ شه که نه ما مخکې دا مسله درته حل کړله چې ټي ټي پي برید کوي پاکستان په افغانستان اړوي یا په افغانستان برید کوي تاسو وګوره افغانستان د ودرېږه تاسو افغانستان د تروریستانو ځاله ده که نه تاسو وایئ د افغانستان د تروریستانو ما که د کوز پښتون ملاتړ براله نه ده کړی تا غوندې مې کنډتار نه ده پې تېر کړی تا غوندې مې د ټي ټي پي مجاهدین لاستړلي پاکستان ته نه دي ورکړي د امرالله صالح د تا د اشرف غني د ولس ودرېږه لږ صبر وکړه د ولسمشر مرستیالو لږ صبر وکړه ودرېږه ګوره که نه دغلته ارامېتوب مه کوه که نه ارامېتوب مه کوه والله دا خبره کوم نه ده کومه دا خبره کوم کې بیا وکړه امرالله صالح ودرېږه لږ صبر وکړه امرالله صالح په خپله وایي اوس درته وایم که نه خو د هغه خبره کوم چې فیض حمید څه کوه امرالله صالح وایي چې د عیسی مستنطقین راتلل په بندیخانو کې استنطاق کوه د افغانستان نو ته غلام یې که زه د پاکستان نه زه پوښتنه اوس کوم په 14 د اګست باندې د ملا صاحب هیبت الله خون حکومت په 15 په 14 د اګست باندې په کابل کې و فیض حمید او د عیسی ادارې په افغانستان کې څه کوه هغه د دې په خاطر راغلی و چې دا کوم کسان په پی ای کې تښتېدلي وو مونږ ته یې لسه بیرته راځي تاسو یې ومنئ پوښتنه مانه کوي او خو که نه د ټي ټي پي خبره د دې خبرې ځواب اوس راکړه که نه تا ویل دا خبره یې کوله د فیض حمید چې راغلی و خو ګوره ته مانه جواب غواړې قضاوت د ملت وکړي ولې اخوا د خو فیض حمید د همدې دپاره راغلی و چې په پی ای ای کې د تاسو د تیر نظام ګوره د تیر نظام د جمهوریت دغسې دا بحث نه دی زده تی کې
ما نه دې سوال کړی دا زه درته معلومات څه زه لرم ته به بل رقم معلومات لري ګوره ته به بل رقم معلومات لري خو زه خو دا د ما معلومات دي دا د ما معلومات دي دا د ما معلومات دي چې فیض حمید د دې په خاطر راغلی چې د تاسو د جمهوریت بسته کابینه اسلام آباد کې ده دا درولئ په دغه خبره قسمه ډېر دا خبره اوس 8000 کسان اوري ټول په دې پوهیږي چې د تاسو مشرانو د حمید په اړه باندې دغه خبره کړې وه چې دلته د ټي ټي پي تروریستان دلته په بندیخانو کې دي د هغو د وړلو لپاره راغلي دا خبره د تاسو مشرانو کړې ده او نن ورځ د هغه ټي ټي پي طرفداري نشي کولی دفاع یې نشي کولی او زه درته ګوره تا خو داسې دفاع کړې ده یو دقیقه صبر وکړه ما او ټي ټي پي سره پرېږده ګوره کله چې طالبان کابل ته راغله زندانونه مات شول صحیح شو طالبان په 15 د اګست کابل ته ننوتل زندانونه مات شول د تخار د بدخشان د پلچرخي دا ټول زندانونه مخې سره مات شول په دې کې طالب داعش ټي ټي پي غل رهزن هر څوک جنایي جرمونو والا زه د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند وم 4000 دوسیې هغه وې چې هغه خطرناکه غله چې نیول سوي و هغه خوش سوي و هغه پسې مونږ ګرځېدلو دا ټول پکې ووتل دې کې تکفیف نه ده سوی دا استخباراتو ټول تاسو لاړئ فایزامي د دې دپاره راغلي اوس دغه کابینه تللې ده دغه بیرته راولئ غرق ورځ د ټول نظام مو په اسلام آباد کې ناست ده مونږ ورته اول ځل چې د موبین په ژبه نه غږېږي د طالبانو هغه غیر منطقي ژبه باندې غږېږي وایي فیض حمید افغانستان ته ځکه راغلی و چې هغه د جمهوریت تللي خلک بیرته راولي یعنې چاشتر تحریک چې د پارلمان رئیس و د مسعود ورور محقق و دا تللي وو وایي دا بیرته راولو مونږ ورته ویل نه وروره یوه ډېره بله اړینه پوښتنه د تاسو نه لرم ګورئ په افغانستان 15 د اګست باندې جمهوریت سقوط وکړه کیسه خلاصه شوه دلته یوه ډېره تخنیکي پوښتنه دا راولاړېږي چې 14 د آباد لپاره د آباد لپاره 14 د اګست باندې فیض حمید اول خو ته تاریخ وګوره فیض حمید د 14 د اګست نه ده راغلی ودرېږه په 11 د اګست د امریکایانو فوز وتلی لږ صبر وکړه په 11 د اګست د امریکایانو فوز وتلی د هغه میاشتې په 14 تاریخ یعنې د طالبانو د کابل د نیولو 11 ورځې کېدلې چې هغه بیا راغی هیڅ څوک د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې تر 11 او که 14 د اګست د که زه که 14 د اګست راغلی یو لالا جانه به زه ډایرکټ تا ته تسلیم یم بس هر څه چې ته وایې زه یې منم خو ته به یې ثابتې چې په 14 د اګست راغلی وګوره پکې انټرنیټ وګوره اوس یې درته یاد راکړم